چېرې ستاسو هډوکي کمزوري وي د کمزورتیا په وجه دردونه کوي، یا ستاسو پټې کمزوري وي د کمزورتیا په وجه دردونه کوي، یا ستاسو هډوکو کې طاقت نه وي او یا ستاسو وجود any time ستړی ستړی او ستومانی. دې ټولو علاماتو په سکرین باندې کنکالونډي ټابلیټ چې لیدی شي د علاماتو له کار کوي. که چېرې د علامات ماشومانو له وي هغو له په دې نوم کې شربت راځي چې د علاماتو له کار کوي. ډېر کسان داسې دي چې هغه دا تپوس کوي چې تاسو میډیسن وښیئ خو د هغې استعمالولو طریقه نه وښیئ. د دې استعمالولو طریقه دا ده که چې ستاسو عمر د 15 سال نه بره وي نو کنکالونډي ټابلیټ چې دي تاسو روزانه هغه په مړه خېټه باندې یو ټابلیټ خوړلی شي. چېرې د علامات ماشومانو لوي شربت ماشومان چې کم دي د 2 کالونو تر 4 کال پورې روزانه چمچ ماشوم خوړلی شي، او که چېرې د 4 نه تر 6 کالو پورې ماشوم یې روزانه 2 چمچې په مړه خېټه خوړلی شي، او چېرې ماشوم د 6 کالونو تر 8 کالو پورې عمر وي نو روزانه 3 چمچې په مړه خېټه خوړلی شي. ډېر کسان داسې دي چې دا میډیسن استعمالولو طریقه وپېژني نو په خپله استعمال شروع کړي. هرګز به تاسو دا نه کوئ ځکه چې د دې سایډ افیکټ هم دي. قبض راولي، د خېټې درد راولي، او په زړه کې مسله راولي او الټۍ راولي. که چېرې یو ټایم باندې ډېر زیات استعمال شو یا ډېر زیات وخوړلی شو نو د دې نه خبره دا ده چې تاسو د ډاکټر سره مشوره وکړئ، د هغې مشورې مطابق یې تاسو استعمال کړئ. دا ویډیو صرف د انفارمیشن دپاره ده. که چېرې د انفارمیشن ستاسو خوښ شوي در سره شیر کړئ. مستقیم هیلث کیر در سره فالو او سبسکرایب کړئ. شکریه، الله حافظ.